دي شوق ياسر موتوسيكل عندي اسم أسري علي. داخل را مسجد ته دایره ورسېدلو دي شوق ياسر شایسته کشتیانې دي عجب خوندور کیسه ده دا دي بیا یې په کوچنۍ چکر مایان نیسي دغه خلک دلته اوسېږي عجب پروګرام یې دی ته وګوره هغه دي د ټکسي کار هم اخلي سلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله سلام علیکم ښه نرم خلک دي ښه سهولتونه یې برابر کړي دي دا عجب ښه ډوډیانې خوري دی رقم مایان خوري دی ډېر مایان وریجې او چرګ دغه درې شانې عجب خوښ دي وریجې مایان او چرګ مایانو دی ډېر نیسي هم دلته که څه هم ډېر غریب ملک دی خو برق اوبه او پاک خوري دا د دوی ماشاءالله ښه خویونه دي نو اوس ډېر پاکخوره خلک دي ماشاءالله اوس یې دا سړک ته راځو د دا کلي شاته چې و هغه د کشتیانو ځای و په سړک کې نو ډېر دوکانونه د خوراکو دي خوراکونه دي هګۍ دي او مایان دي دغه شان دي ډېر خوري او څونه ډېر موټرسایکلان کاري پر یو موټرسایکل 4-5 ټوله کورنۍ ځان تخته کړي ځای کړي دا موټرسایکلان دي نو دا د سابنګ ښار دی په جزیره د وی جزیره ده د سابنګ ښار دی په اندونیشیا مملکت کې د موټرسایکلانو مرکز بس پوندله بس السلام علیکم apa kabar بزور سلام علیکم لغة عربي أنا بتبتوت اوكي فلان افغانستان كنت بكرني تركي لا افغانستان اوكي السلام عليكم اسم أسري علي ما شاء الله demi Mesir اوكي Sabang ya اوكي ما شاء الله Indonesia aslinya bukan Sabang aslinya Banda Aceh juga Aceh besar besar هذا Aceh besar دی hijrah sini یا د کوټ بابا چوک ته نه pindah Sabang Banda Aceh Jakarta Sabang dah Banda Aceh langsung Sabang اوكي udah lama dari kakek hotel dari rumah house شكرا جزاك الله خير هوتل itu apa هوتل فريدي kau terpandang sama orang kita Islam aja خير جزاك الله خير دی وای کور ته راځي چې مېلمانه مو کوم جزاك الله خير شكرا هوتل فريدي yang sebelah lagi kan ya itu orang kita Islam ya this here ya په پښتو کې په چپاله است اوکي اسرار علي السلام علیکم اسري ما شاء الله اسري مستر اسري والعصر demi masa ما شاء الله سورة العصر ما شاء الله اوكي عصر السلام عليكم دعاء ان شاء الله السلام عليكم ما شاء الله الله حافظ الله پامان دعا وي بکی اکریم را کلاس دی فوټبال ځای دی فوټبال میداني ده Relator status igora motor we still sloped and we cannot got line
Maschinen drüber. ډېر عزت ورکوي دوی افغانستان خلکو ته ډېر. دا یې مکتب دی. او دغه هالند دوی د هغه مستعمره وه څونه وخت تر مخه تر 100 کاله لا اضافه. نو دغه شان ځینې تاریخي شان اوس هم پاته دي. لکه مثال دغه غټ تعمیر یې بولې لا هغه ته وګوره چې دي 100 کاله در مخه 100 کاله در مخه هغو دلته شان جوړ کړي وه. نو هغه اوس هم ځینې پاته دي. دوی د هغو مستعمره وه نو بیا یې 100 کاله در مخه یې ځان ځینې خلاص کړي خپل ازادي یې واخیستله. اکریمه تلیفون راکړه بیټرۍ خلاصوي. ها then. دغه د دې ځای د جزیرې د عالمانو یو د شورایي مرکز دی. دا هغه ملا ماته ویله دلته. نو ډېر ښه وضعیت یې وکړی ول راسه دلته زموږ میلمه څه ماحول بس موږ یو چکر وهو. ده راته دغه زموږ دغسې مرکز دی. یوه یې دغه خوا ده ګوره او یوه یې هغه خوا ده. خو هغه فریډیز ښه ډوډۍ لري. छोटा ठीक है खाते की یو 10 دقیقې क्या खाइए یو 10 دقیقې به المسجد الاستشاري للعلماء. دا هم د دوی دغه مرکز دی د کابل. یعنې ډېر ښه ځای دی په راتللو ښه پوره ارزي. هغه مې وکړي هغه مې وکړي هغه دلته evacuation place هم دغه ښه دا بیک پیکرز دپاره دغه دی هوټل مسافرخانه ده د شپه تېر ځای. ښه پانټیجا یا دې خواته هانوی ټام عجب پوزیشن دی. السلام علیکم.
موږ دی تاریان یو دی موږ تاریان دي چې دا څنګه مخلوق دی دغه لارالو هغه مدرسه ده دغه پسې دغه دی مسجد دی مسجد ته دا یو راورسېدلو اوس به یو داسې ځای و نږدې شوی دلی وم ته وګوره عجب شوی ځای دی دا اوداسه ځای به وګورو د هغې مسجد دی الاخلاص مسجد الاخلاص دی څنګه ځای دی دلته دا خوا د دې خوا څخه به ښه دا اوداسه ځای څنګه دی ځای دی پام کوئ پښې مو ونه شویږي دا د شاور ښه شابس د لمبېدو ځای هم لري دا د لمبېدو ځایونه دي دا کموډ دی هغه د افغانستان په رقم کموډ اوبه پرېمانه دي په دې ملک کې برق پرېمانه دی په دې ملک کې هرې خواته اوبه او برق راځئ چې ورسو دې خواته اودس که نه لرئ اودس تازه کوئ هغه د چرګان عجب کلی دی هغه یې د بازۍ ځای دی د کوچنیانو د بازۍ ځای دا دي میوې ته کوم چې دا د څه میوې دي هلته یې انار و کوم هغه چرګان وګوره پشي چرګان انځله اذان کوې دا یې مسجد دی هغه به یې د ملا کور یې ته وګوره یو مزهداره دغه دی کالو کې مې هېڅ داسې دغه خولې نه کېږي لکه په هغه نور پتلون و په هغه نورو کې او اول ته یې په هاخوا کې یو په زوره قرآن شریف هم شروع کړی دی ماشاءالله وینې میولی لږ چې دا ځای نوم دی بوټونه به دلته وکاږو چپله کې بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک دا هغسې هواداره مسجد دی ماشاءالله بسم الله وګوره ښه دا د دوی کیسه درته وکړمه په ملیشیا او اندونیشیا کې یعنې داسې لکه موږ تاسې چې لمونځ فرض و سنت پیژنو دوی دغسې په دا یوه شی مخته دي لکه موږ چې په فرض و په سنت لمونځ مخته یو دوی په دې مخته دي چې د ټولنې د شاوخوا د چاپېریال ټوله کوچنیانو لویانو په ټوله فامیلي راځي و مسجد ته دغه سیستم دی ګوره هغه دروازه د نارینهو ده دا د ښځو ده دا دروازه د ښځو ده هغه د نارینهو ده چې د لمانځه وخت سي دغه پرده کش کړي دا پرده کش کړي دلته د هغه ساره پرې وینې دغسې کش کړي دا د ښځو د لمانځه ځای دی هغه د ښځو پوړینانو شان میندې کې کالي نیسم او دلته نارینه لمونځ کوي عجب پروګرام دی داسې فامیلي مسجد ته راځي په مسجد کې د لې څانګه چې مجلس کوي یعنې خپل مقصد یو ټولنه یو دغه سیستم یې د لې جوړ کړی دی ښه ښایسته برق اوبه دا شان ښه دي او درګردو ښه هغه اخلاق ماشاءالله ښه پوره پکښې ورسره دی ډېر ښه خوند کوي هاخوا ته یې مدرسه ده لږ چې هغه هم وګورو نو ماشاءالله ډېر ښه دغه دی راځئ چې وګوره مدرسه ده چې ده دا د طالبانو خونه ده ګوره څونه ډېر خلک دي ولته وګوره عجب ډېر خلک ولته دي هغه ځای کې دا د طالبانو خونه ده او هغه د مسجد طالبانو دا مدرسې خلک دي عجب کار دی نو موږ به انتظار سو تقریبا څو دقیقې پاته دي لمانځه ته یو 10-15 دقیقې اذان ته پاته دي که اوس اذان به موږ وکړو ښه انشاءالله نامي کندهارۍ اذان به وکړو په اندونیشیا په یو بیخي وتلي کلي کې نو بیا به هغه دی چې لمونځ به هم وکړو د دوی سره دوی به امامت را
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. ما شاء الله.